د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. په موږ کړی څو ډیرو مهمو خبرونو ته. عربستان ته د افغانستان په صادراتو کې 2 برابره ډیروالی راغلی. په سعودي عربستان کې افغان سفارت ویلي سره له دې چې د کرونا وبا خپره شوې وه، خو افغان سوداګرو د 2019 زیږدیز کال په پرتله په 2020 زیږدیز کال کې سعودي عربستان ته 2 برابره صادرات لرلي دي. د سعودي عربستان رسمي شمیرې کوي چې افغان سوداګرو په 2019 زیږدیز کال کې د 14.28 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو دا شمیره په 2018 زیږدیز کال کې 28.55 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې ده. بل خوا ټاکل شوی چې په روان میلادي کال کې دا شمیره تر 45 میلیونو ډالرو واوړي. سعودي عربستان ته د افغانستان صادرات تر ډیره قالین، زعفران، وچه میوه او د ورته توکي تشکیلوي. د ټولګټو وزارت د ارغنداب نړول شوي پلونه رغوي. د کندهار د ارغنداب پر رود 2 لوی پلونه چې څه موده وړاندې د طالبانو لخوا په بمونو الوځول شوي وو، د یاد ولایت د ټولګټو ریاست لخوا بیا رغول کیږي. د کندهار د ټولګټو رئیس بشیر احمد وایي د دغو پلونو سروې یې ترسره کړي او ډیر ژر به د بیا رغونې چاره پیل شي. چین ویلي له افغانستان خپل هر اړخیز ملاتړ ته ادامه ورکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په یوه ټلیفوني مکالمه کې ویلي دوی غواړي چې ژر تر ژره په افغانستان کې روانې جګړې پای ته ورسیږي او دلته دایمي اوربند رامنځته شي. د په خبره چین د افغانستان خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته درناوی لري او له دغه هیواد به خپل هر اړخیز ملاتړ ته ادامه ورکوي. وانګ یي زیاته کړې چې دوی تل په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې کړې دي او بیا هم هڅه کوي چې په دغه هیواد کې ښکېل اړخونه ژر تر ژره د خبرو له لارې یوې پایلې ته ورسیږي او روانه جګړه د تل لپاره ختمه شي. هغه د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې له افغان سولې سره بشپړه او هر اړخیزه همکاري وکړي. چیني لوري همداراز ویلي چې افغانستان په سیمه کې ښه ملګری هیواد دی او د سولې د راتګ په صورت کې د دواړو لورو ترمنځ پراخ اقتصادي فرصتونه موجود دي. وکیلان وایي مافیایي کړۍ د باج اخیستنې په موخه د برېښنا پیې ویجاړوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو 2 اونیو کې په پلازمینه کابل او نږدې ګاونډیو ولایتونو کې د برېښنا 14 پیې په بمونو الوځول شوي چې له دې درکه برېښنا شرکت ته له 1 میلیون ډالرو ډیر زیانونه اوښتي دي. او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې پونیټ ټالوار د سلاکار په توګه ورسره په ډله کې یوځای شوی دی. خلیلزاد د نوموړی د سولې خبرو اترو په بهیر کې یو تجربه لرونکی ډیپلوماټ بللی دی. هغه زیاته کړې چې سیاسي هوکړه د افغانستان او امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره ښه غوراوی دی. لیدونکو دا تر دې مهاله لنډ مهم خبرونه چې مو واورېدل، تر بیا ښې چارې لویه له مو مل شه.